پپر هرونو چی اشنا رتا پټی نگدی پپر هرونو چی اشنا رتا پټی نگدی لکا دمڑی پلا چی سوک تبی نگدی پپر هرونو چی اشنا رتا پټی نگدی پپر هرونو چی اشنا رتا پټی نگدی زخو یو داسی جوار گریم مزان بیللے زخو یو داسی جوار گریم مزان بیللے ما سارا شرد سوک زما پا زندگی نگدی ما سارا شرد سوک زما پا زندگی نگدی لکا دمڑی پلا چی سوک تبی نگدی پپر هرونو چی اشنا رتا پټی نگدی پپر هرونو چی اشنا رتا پټی نگدی رنگ پول تل سوی چی نارو نڑی دلی جمعات رنگ پول تل سوی چی نارو نڑی دلی جمعات ما تا تصویر دی سوک دا داسی ازاد نگدی ما تا تصویر دی سوک دا داسی ازاد نگدی لکا دمڑی پلا چی سوک تبی نگدی پپر هرونو چی اشنا رتا پټی نگدی پپر هرونو چی اشنا رتا پټی نگدی خبری چاله چی بستل غم خوب نورتلو خبری چاله چی بستل غم خوب نورتلو هغه سړی اوس د بالښت لاندې ګولی نږدې هغه سړی اوس د بالښت لاندې ګولی نږدې لکه د مړي په لحد چې څوک تبی نږدې په پرهرونو چې اشنا رتا پټی نږدې په پرهرونو چې اشنا رتا پټی نږدې زبا ګوردا قرض کړم زوی لبدارو ورکړم زبا ګوردا قرض کړم زوی لبدارو ورکړم هغه خبر کړی چې زرګر سره والی نږدې هغه خبر کړی چې زرګر سره والی نږدې لکه د مړي په لحد چې څوک تبی نږدې په پرهرونو چې اشنا رتا پټی نږدې په پرهرونو چې اشنا رتا پټی نږدې زما چې پورته جنازه شوه نو ژړل ویلې زما چې پورته جنازه شوه نو ژړل ویلې زما عجز دې په لحد کې پتا دې نږدې زما عجز دې په لحد کې پتا دې نږدې لکه د مړي په لحد چې څوک تبی نږدې په پرهرونو چې اشنا رتا پټی نږدې په پرهرونو چې اشنا رتا پټی نږدې. او
اوریدونکو دا ترنه په ژغ د سید مرود کلام د محترم لیکوال زید الرحمن عاجز او فارمیش کړ د محترم مرود تیر مروت. والسلام.